سره دي دا د ISI کارو سره دي دا د CCTV کارو سره دي دا د هغه فورس دي دا هغه ډاکوفات دي موږ چې کمزوري وکړو که نن هم خبره په کومه کې وساتو نو دا یاد لره چې نن مصور خان وړی دی سبا ستا زوی هم وړي بل سبا به زما مور هم وړي چې بل سبا ژاړې نو نن راسه په دا ځای ودره رښتیا ووایه په رښتیا باندې ودره نو دې مصور سره ملګرتیا وکړه سر به یو وارې به مرې خو خبره دا ده چې هوټل به ګټې پاته شوه او کوم حیثیت یې پاته شوی نن په فریاد کې نن په خپله ژړا کې خپل ماشوم بازیابي غواړې او ډیسي تا ته دمکۍ درکوي ستا و مشرانو ته ستا سیاسي ورکرو ته دمکۍ ورکوي اوس چې دا ډیسي مازغه دومره خراب دي ستا د پښتنو د بلوڅانو په ښار کې له بله ښاره له پنجابه یا له بل وطنه راغلی دی دلته ناست دی او دی زما په وطن کې زما مشرانو ته دمکۍ ورکوي دا د ده زور نه دی دا د ده زور نه دی دا نن زموږ کمزوري ده دا له هغه ورځې دا کمزوري شروع شوه چې دا زما وطن قبضه کوئ دا کمزوري له هغه ورځې شروع شوه چې کومه ورځ دلته د PFC په نامه باندې و مشرانو ته لاس ورولېدی و سیاسي ورکرو ته لاس ورولېدی و زنانو ته لاس ورولېدی او موږ پټه خوله ناست وو یو اسسټنټ کمیشنر نن ستا د ګپ ښار باچا جوړ شوی دی ستا په خپل کور کې عزت نفس نه دی محفوظه ستا چادر و چاردیواري نه ده محفوظه ستا په هره مځکه نن د ده قبضه ده په دا وطن کې د موږ سره چټلر آباد دي چې دلته چې کوم عزت و احترام پښتانه خپل مشرانو ته ورکوي عزت و احترام موږ دې چټلرو ته ورکوی دی سم یو څه په دا ښار کې دوی ګټي خو نن څومره ورځه دا درنېغه د دې چټلرو نه MP راښکاره شوی دی نه دا په خپله دلته راغلي دي نه له موږ سره کښېنستي دي نه موږ په غم راګډ شوي دي وروڼو دا وطن دا به موږ پخپله د دې حفاظت کوو دا ادارې چې کومې دلته دي دا دلته د حفاظت دپاره نه دي دا د لوټمار دپاره دي دلته هره وارې د آیین خبره کېږي چې په آیین کې له ده سره زموږ دا تړون دی یوه هغه آییني حق راوښوئ چې په دا شپږ اویا کالو کې تا ته درکړی دی آییني حق دې دا وایي چې ستا د دې صوبې سینیټر چې یوان یې بالا دی هغه په اسلام آباد کې د صاحب واکه دی دا ستا آیین دی په دې آیین کې دا آییني حق دا بنیادي حق دا انساني حق دا ته په هاخوا باندې دا اور پرېږدی ته دی و تا ته نه دی ته په دې ملک کې په خپله مځکه باندې د درېیمې درجې په شهري په حیثیت یې نن ستا د ووټ چې دا ته جمهوریت ورته وایې دا جمهوریت په کوم ځای ولاړ دی دا ریاست دا جمهوریت سره مني دغه ټاپ سرفراز بختي او دا نور چې ورسره کښېنولي دي او بله ورځ یې پسې په انټرویو کې څه ویلي ده په کوم نظر یې تا ته کتلې نن ستا له چمنه واخلې تر جوبه پورې په ټول وطن کې او له کلاته واخلې تر ګوادره تر ګربته په ټول وطن کې انټرنېټ به در بند کړی دی بدماشي به در کوي زور در سره کوي په زراو بلوڅان ځوانان دلته راپته دي وړي دي لس کاله یې شوي دي چې وړي دي د دې ریاست د دې کور کمانډر پاسو په خانو کې پراته دي د ټانسه شکار دي هره ورځ به مځخ ناشونه پیسوي کله په یوه پولیس مقابلې کې مړه کړي کله په بل پولیس مقابلې کې مړه کړي کله په بل هغه کې مړه کړي ته څه کړي په زراو پښتانه نادرکه دي نه د محمد د باجوړ مجلس دې په خپله بچو یې پسې په لغړو پښو پسې ګرځي د دوو پکې په خانو کې پراته دي ګوره سکرټري صاحب موږ به رښتیا خبره دلته کوو خبره دا ده دا یو سیسټم دی دلته چې دا کوچنی یې وړی دی دا تورې زه ورته چاکونه څه ګرځوی په دې کې دا خمکاس نه څه ګرځوی دلته خلک په تورو شیشو کې ګرځي مشینان یې ګرځولي چا کارونه ورکړي دي په هر یوه پسې پلواخه هر دوه مې غل دی پکې هر دوه مې ډکیت دی پکې
دا کارونه د فرشتو ورکړي دي دا د MI کار ورسره دی دا د ISI کار ورسره دی دا د CCTV کار ورسره دی دا د هغه سپورټ دی دا هغه د کفار دي زما که نن هم راسئ چې کمزوري وکړو که نن هم خبره په کومه کې وساتو نو دا یاد لره چې نن مو سمیر خان وړی دی سبا ستا زوی هم وړي بل سبا به زما مور هم وړي چې بل سبا ژاړې نو نن راسه په دا ځای ودره رښتیا ووایه په رښتیا باندې ودره د دې مو سمیر سره ملګرتیا وکړه سر به یو وارې به مرې خو خبره دا ده چې وطن به ګټې کور به ودان یو جا مننه